ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان ملي لوبغاړي اصغر افغان سره ولې لیدلی سی ورته ویلي د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او اوسنی مرستیال لوبډل مشر اصغر افغان له ولسمشر غنی سره 13 ورځې لیدلې دي. دغه لیدنه په ارګ کې ترسره شوې ده، خو نه هم د ارګ له لورې او نه هم د اصغر افغان له لورې په دې تړاو څه ویل شوي چې ولې دواړو لیدلي او په کومه موضوع یې خبرې کړې دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېږي چې دواړو په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای ته رسېدو وروسته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان او اصغر افغان د ملي امنیت شورا له سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره هم لیدلي وو. نوموړي همداراز د دواړو نه مننه کړې وه چې د هېواد او ولس ته یې خوشحالي راوړي او په نړۍ کې د افغانستان نوم او درې رنګه بیرغ ځړولی دی. هغه همداراز دواړو ته ویلي وو چې حکومت یې تر شا ولاړ دی او په هره برخه کې به ورسره مرسته کوي. همداراز راشد خان چې د شپږیزې کرکټ لیګ پر مهال د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سادات سره هم لیدلی وو، خو په دغه تړاو هم کوم معلومات نه و ورکړل شوي چې دواړو د کومې موضوع په تړاو لیدنه ترسره کړې ده. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې آیا د لوبغاړو دغه لیدنه کتنه د سیاسي کسانو سره ولې ده؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.